کمیټي اصلاحي یا داسې خیر ښېګړه دا نومونه چې په هر یو دغه کې راځي نو د هغې کار ټول بېرایله چوي او که په نن دور کې که موږ وګورو نو دور ډېر بل طرف ته تللی دی یا چا چې په یو کار کې څه غرض نه وي نو هغه کارونه یا هغه شان خلک ډېر نایابه دي یا ډېر کم دي یا تقریبا نشته او که شته نو په سلو کې یو دوه دي موږ له پکار دی چې د داسې خلکو قدر وکړو حمایت وکړو مرسته وکړو بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل ورور خپل کوربه حمید الرحمن همدرد لخوا په دلو سلامونه قبول کړئ ډاکټر محمد شیر علي خان د چا تفصیلي ذکر چې زمونږ د مشال ټي وي په شیشه باندې ما بار کړی دی د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی نو نن به دوی سره په یو حواله باندې بحث هم کوو چې دوی په سوات مټه بره درشخیله کې د ولسي جرګې سره خپلې هلې ځلې کوي د هغې یو ممبر هم دی نو دوی نه به زه یو تپوس هم زموږ یو حق جوړېږي چې دوی تر اوسه پورې څومره کار وکړو څومره خیر ښېګړې ورسولې د دوی اغراض و مقاصد څه دي شیر علي خان تاسو ته یو ځل بیا مشال ټي وي ته په راتګ باندې تود هرکلی کوم حمید الرحمن صاحب ستاسو یو جهان مننه ډېره شکریه نو ستاسو د دې دغه تنظیم څه اغراض و مقاصد ته تاسو څه کول غواړئ او تر اوسه پورې مو څومره کار وکړو څومره خیر ښېګړې ولس ته ورسولې بسم الله الرحمن الرحیم همدرد صاحب اول په سر خصوص تاسو د مشال ټي وي یو جهان مننه شکریه ادا کوم چې د دې د خدمات چې دي د دې د هلې ځلې چې دي دې ته زه ډېر د قدر په نظر باندې ګورم تاسو له خصوصي طور باندې شاباشي در کوم تاسو چې کوششونه شروع کړي د ادبي حلقو کې چې ستاسو کوم نوم د هغوی هغه کم کارونه چې دي کم خدمات چې دي هغه ولس ته وړاندې کوئ دغه شانتې سیاسي سماجي مختلف مسایل چې دي هغه تاسو ادبي هلې ځلې چې دي دغه تاسو مخې ته راوړئ او په هغې باندې بحثونه کوئ او پروګرامونه کوئ ډېر خوندور پروګرامونه یې موږ د هغې ستاینه او ډاډګیرنه کوو ډېره زیاته مهرباني ستاسو په مینه باندې پایم او دا چینل چې چلیږي نو هم ستاسو د دې مینوالو په مینه باندې چلیږي جی همدرد صاحب به حیثیت د یو تعلیم یافته دلته په بره درشخیله کې چې زما سونه تحقیق دی د 1974 نه فلاحي تنظیمونه شروع شوي دي چې په هغې کې په مختلفو مسایلو باندې بحث شوی دی د مختلفو قومونو په هغې کې د هغو د حقوقو دپاره په هغې کې هلې ځلې شوي دي د هغې کې زموږ سره د دهقانانو تنظیم هم دلته جوړ شوی و دغه شانتې دغه تنظیم چې و دغه په 1987 کې و دغه شانتې دا پوره پروسس چې و دا د تنظیمي کم ډانچه چې شروع شوی د 1974 نه دا په د دغې تنظیم یوه کړۍ چې وه دا فلاحي تنظیم د چینالې په نوم باندې یو جوړ شوی و دغه شانتې د درشخیلې اورال یو تنظیم جوړ شوی بره درشخیله فلاحي تنظیم چې د دې تنظیم پورا ریکارډ چې دی هغه مونږ ته د ابوطلتان صاحب په کتاب کې ډېر په واضح شکل باندې ملاویږي او په هغې باندې مونږ یو کالم چې دی هغه هم مخې ته راغلی دی په هغې باندې ما هم خپل بحث کړی و خو کله چې بیا د دې جدیدیت دا دور شروع شو د 2000 نه وروستو چې بیا به دې کې خصوصي طور باندې ځوانانو بیا حصه واخیسته او هغه زلمي مخې ته راغلو کوم چې د ملک او د خلکو د فلاح او د بهبود دپاره هلې ځلې شروع بالکل په هغې کې زموږ سره د 2010 د سیلاب نه وروسته چې کوم هغه تنظیم جوړ شو تنظیمونه نه هغوی کې د هغه سیلاب ځپلو کورنو خدمتونه وشو دغه شانتې مرستې وشوې دغه شانتې بیا چې کله د وزیرستان هغه مسله جوړه شوه نو دلته کې تنظیمونو د هغې ځپلو خلکو دپاره چندې وکړې او د هغوی باقاعده امدادونه وکړی شو او د هغوی هغه څه نڅه د هغوی هغه ټکور جوړ شو مطلب دا چې په زخم باندې پټۍ ولګېده ټیک ته چې صحیح دغه شانتې د قومي جرګې په نوم باندې الکان رايوځای شول او هغوی د نشو خلاف یو داسې یو کوټلی تنظیم جوړ کړو چې هغه د ډاډګیرنې هغه
د ستاینې وړو او هغوی زه به دغه خبره باندې ډېر خوشحاله وم چې دا کوم زلمي چې به دغه تنظیم کې شامل نو یقینا چې دغه زلمي خو به کم سے کم په خپله باندې د دغې ناسور نه لري او یقینا په دغه وخت کې هغوی ډېر اهم کردار ادا کړی او ډېر ښه پیغام یې مثبت پیغام یې ورکړی او زه ډېر زیات د هغوی ستاینه کوم او هغو ډاډګیرنه ورکوم هغوی ته. بیا د دغې نه وروسته یو قومي جرګه جوړه شوه چې تاسو پکې هم رکن وئ. د هغوی ډېر خدمات و هغوی داسې سټډي سرکلز وکړو چې په هغې کې د بیدارۍ اګاهۍ یو میسج ورکړی شو. بیا د دغې نه وروستو بیا زمونږ څه ملګري وو چې په هغې کې زمونږ حضرت علي دغه شانتې اسدالله کلیم الله او وغیره ډېر ملګري چې وو هغه موږ رايوځه شو او د ولسي جرګې په نوم باندې موږ خدمت یو جذبه راوړو مخې ته چې موږ هم په څه طریقه باندې د ولس ته خیر ښېګړه ورسوو او د خپل ولس څه په کار راشو او د دغې دپاره یو تنظیم چې و هغه ضروري و ځکه چې د تنظیم نه بغیر داسې یو څه کارونه چې دي هغه مخې ته نشي تللی او په دغه تناظر کې موږ اولنی قدم چې پورته کړو نو هغه د اوټ اګاهي مهم په عقله باندې و چې په هغې دپاره باقاعده موږ یو پروګرام هم وکړو. هغې کې بیا د خپلې کلي او وغیره د خواوشا سیاسي کینډیډیټس هم هغې کې راجمع کړو. هغه ډېر وستایلی شو. په هغې کې محترم پروفیسر شهاب الدین صاحب هم زموږ سره شرکت وکړو او ډېرې ګټورې خبرې وکړې او یو ډېر مثبت پیغام معاشرې ته لاړو. د ساجد علي خان ابو تلتان په اعزاز کې موږ یو پروګرام وکړو چې په هغې کې د بر سوات او د سکو سوات نه هم پکې میلمنو شرکت وکړو او هغه یو ډېر کامیاب پروګرام وشو چې په هغې کې د ابوتلتان صاحب د لیکلي شوي کتاب درشخیله تهذیب کې دریچې مې نواله او د هغوی د نورو هلو ځلو په باره کې د هغوی د کالم نګارۍ په باره کې د هغوی د ګلدستې ابدالي دپاره د خدماتو په حواله سره ډېر یو ګټور جامع غونته پروګرام وشو او د هغې موږ ته ډېر زبردست فیډبیک راغی. نو په دغه اړه کې موږ په سیدړه بالا ورته ویل کېږي د روډینګار نه 7-8 کیلومتر د غر سر کې یو ځای دی. هلته موږ دا یو پروګرام هلته وکړو. کسان یې راغونډ کړو او هغوی ته موږ د تعلیم په اهمیت په باره کې خبرې وکړې. یقینا هغو موږ هم ډېر وستایلو هلته کې او هغو زموږ سره څه لوظونه وکړو. ماشومان هم ډېر زیات خوشحاله شو. د دې نه علاوه د صخرې په خرکۍ نومې کلي کې د دې عقله موږ یو پروګرام وکړو چې په هغې کې هم د تعلیمي اهمیت په باره کې خبرې وشوې. ما د هغې علاقې د خلکو سره د تعلیم په اهمیت او د وړو کم چې د هغوی ماشومان دي کم چې طالب علمان دي چې دا ستاسو صحیح دفتر دی دا ستاسو صحیح جایداد دی مستقبل دی دا ستاسو مستقبل دی چې په دې باندې خرچه وشي که دې سره سخته کړه وشي نو دا به ستاسو بیکاره نه ځي. نو هغو هم ډېر زیات وستایو او هغوی موږ له شاباشي راکړو. دغه شانتې تېره شوي هغه ورځ چارسدۍ ته تللی وم چونکې زه یوازې وم هلته خو زه هلته پړانګ ورته وایي هغه یو بیکورډ ایریا ده او هلته یو سکول هغه سکول ته زه ورننوتم نو زه د هغه پرنسپل صاحب ډېر شکرګزار هم یم چې هغه په ناشناتوب کې بیا خپل ټول ماشومان چې د هغه راوویستو د هغوی سره زما تعارف وکړو او د هغوی سره ما خپل یو ډسکشن وکړو د تعلیمي اهمیت په باره کې او هغوی ته ما دغه ټولې خبرې وکړې چې تعلیم چې دی هغه یو رڼا ده او د استاز د قدر دغه شانتې د ادارې او د کتاب د قدر په باره کې ما هغوی سره هغه خبرې وکړې او هغوی هم په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو. خپل پیغام یو شریک کړو سره بالکل د هغوی سره مو شریک او زموږ په مستقبل کې هم د دا قسمه پروګرامونو د انعقاد ارادې موږ لرو او زموږ تنظیم چې دی هم دا غواړي او پر روان وخت کې داسې یو ادبي پروګرام موږ په ذهن کې نیولی دی چې انشاءالله په هغې باندې به کار کېږي. زما ملګرو چې دي هغو هم ښه کړي دي چې یاره داسې یو پروګرام به موږ منعقد کوو چې هغه د پښتو ژبې او د ادب د فروغ او د ترقۍ دپاره هغه ځانګړی هغه یو اهم کردار ادا کړي. په هغې کې موږ دغه هلې ځلې به خپلې انشاءالله جاري ساتو انشاءالله. دغه شانتې په کلي کې چې انشاءالله داسې څوک یو منفرد غونته کې کردار ادا کوي لکه کتاب څوک لیکي یا بل داسې یو اهم کار څوک کوي نو موږ به هغه هم ډاډګیرنه کوو او د خپل وس مطابق به انشاءالله موږ خپل کوشش کوو او د ټولو نه اهم خبره زما ده که به دې تنظیم کې زموږ سره څوک هم
شاملېدل غواړي نو موسټ ویلکم موږ هغه ته ویلکم وایو. دروازې کولاو دي ځکه چې دا د څه کسانو مقصد نه دی، دا مقصد موږ خورول غواړو، پوره یو مقصد دی د دې پوره، او موږ دا نه غواړو چې دا دې سټاپ شي. که زه به حیثیت یو کارکون به دې کې موجود نه یم نو چې زما کشر چې دی هغه زما ریپلیس شي او هغه دا تنظیم مخ په وړاندې بوزي او دا تنظیم چې دا سټاپ نشي او د خپل کار چې دی هغه جاري وساتي. جی 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 نو دا به زموږ دپاره د فخر او د ویاړ خبره وي. اورال زما دا پیغام دی چې داسې تنظیمونه جوړ کړئ چې هغه د قوم، د ملک او د عوامو په خدمت کې راشي. تاسو د هغوی په کار راشئ، داسې یو کار تاسو وکړئ چې هغه یادګار پاتې شي. جی مینوالو، دا و کلم نگار څېړنکار ډاکټر محمد شیر علي خان چې تاسو ترې د کمیټیانو یا د دوی چې کوم تنظیم دی او د هغې حوالې سره ګټورې خبرې واورېدې. یقینا زه به خپله خبرم شریکه کړم چې کمیټي، اصلاحي یا داسې خیر ښېګړه دا نومونه چې په هر یو دغه کې راځي نو د هغې کار ټول بېرایله چوي. او که په نن دور کې که موږ وګورو نو دور ډېر بل طرف ته تللی دی. یا چا چې په یو کار کې څه غرض نه وي نو هغه کارونه یا هغه شان خلک ډېر نایابه دي یا ډېر کم دي یا تقریبا نشته او که شته نه په سلو کې یو دوه دي. موږ له پکار دی چې د داسې خلکو قدر وکړو، حمایت وکړو، مرسته وکړو، ملاتړ وکړو او د دوی سره چې زموږ نه څومره کیدی شي، که هغه جاني قرباني ده که هغه مالي قرباني ده، چې د دوی سره موږ اوږه په اوږه څنګ په څنګ ودرېږو او د دوی چې کوم مقاصد دي، کوم اهداف دي هغې ته په رسېدلو کې د دوی سره مرسته وکړو. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او ډاکټر محمد شیر علي خان ته اجازه ورکوئ. په لوی الله مسپارم، د خدای په امان.